سیدا خو که زه چېرته په داسې ټایم کې راشم چې شپی یا سحر او تا چې کومه زه راوباسم چې فرمان صاحب ما سره به خامخا ځي فیملۍ ته زما دا مسله به حل کړي وبېږي ګنډاپور صاحب چې تاسو سره حق شته نه په دغه کې په فنډ کې د وي سي صاحب نو تاسو څنګه معلومه ده چې د پاکستان او د خیبر پښتونخوا په 34 اضلاع کې چې کومه ده بلدیاتي انتخابات لړۍ روانه ده په هغه کې 17 اضلاع چې کومه دي هغه تقریبا کور شوي دي او 17 چې کومه دي هغه باقي دي په دې 17 اضلاع کې یو باجوړ ایجنسي هم وه نو په دې باجوړ ایجنسي کې بلا خلک چې کومه دي بلا امیدواران هغه ولاړو چا ګټې ده چا بیلې ده نو د تحصیلي ښار زما سره د دیز نه چې کوم دی څوک ناظم صاحب منتخب شوی دی یعنې فرمان د هغه سره په دې حوالې سره خبرې ترې کوم چې هغه به د قام دپاره څه کوي او قام ته به فایده سي ده ته به فایده سي نوجوان ولس ته به فایده سي او نورې فایدې څه دي د هغې سره په دې باندې تفصیلي بحث کوم د ټوله مخکې تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ټایم راکړم ډېره مننه جي مهرباني ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ ته راغلئ او موږ له وخت ډېره مننه فرمان صاحب که دا راته ووایي چې د ده نه مخکې خو دلته کې بلدیاتي انتخابات نه وو باجوړ ایجنسۍ دا یې فرسټ ټایم دی دې ته په کوم نظر باندې ګورئ څنګه چې تاسو خبر وکړله دلته بسیار نظام و قبایلو کې بلدیاتي نظام هغه نه او د بلدیاتي ډېرې زیاتې پیدې هم دي نو زه خو د ټول قوم شکریا ادا کوم چې هغه نظام ختم شو او بلدیات دلته رال او دا اول پیر دی په قبایلو کې نو څومره چې زمونږ لرې علاقې وې د ترقۍ نه وروستو پاتې وې نو اوس به د دې بلدیاتي نظام سره د هر علاقې خپل نماینده رالی نو هغه به کم از کم هغه علاقې ته ډېر څه وینیسي نو خپل حق چې کوم دی هغه خپل ترقیاتي فنډز چې کوم دی هغه به کم از کم هر ګوټ ته د باجوړ ورسي یعنې تاسو ووایئ چې نیچې طبقې ته به چې کوم چې کوم د هغې ډیولپمنټ پروګرامز دي یا د هغې چې کوم رایټس دي هغه به مونږ په صحیح طریقې سره ورسوو په دې باندې تشورلی بالکل به دغسې وشي څنګه چې مخکې ایم این ایز ایم پی ایز وو نو د ډېرو کمو خلکو رسایي به هغې ته کېدله اوس به د هر علاقې خپل نمایندهی خپل چیرمین به وي هغه چونکې د هغې علاقې او د ټولو خلکو رسایي به هغې ته کېږي او هغه ته د علاقې د خپلو مسایلو نه ډېر ښه خبرې به نسبت د بل چا صحیح بلدیاتي انتخاباتو ته یعنې دې سیټ ته چې کوم دی تاسو نیت څنګه یکدم رالی اچانک رالی که نه تګ ودوم چې کوم دی د مخکې نه په سیاست کې وو په خپله پارټۍ کې وو که نه اچانک دې سیز ته چې کوم تاسو رامخه تله څنګه چې تا ته پته ده زمونږ تعلق هغه د جماعت اسلامي سره دی او د جماعت اسلامي خپل یو شورایي نظام دی نو چونکې زه په جماعت اسلامي کې د ډېر وخت نه موږ خدمتونه کول د دې قوم او د جماعت اسلامي د ملګرو په بنا باندې چې زموږ ذمهداري په کالونۍ کې همدغه لګولې وه چې هغه تاسو به د دې قوم خدمت کوئ زموږ کشران یو د قوم خدمت هم کوو بیا دی وي سي چیرمینۍ یا جنرل کونسلرۍ دپاره څنګه چې هغه شان ملګرو فیصله کړې وه دغه شان کله چې بلدیاتي دا نظام شروع کېدو دلته او شیډول اعلان شو زموږ چې د تنګي کم د جماعت اسلامي ملګري دي نو هغې په مشوره باندې یاره زما نوم دې ته پېښ کړو چې تاسو به د الیکشن د دې ځای نه الیکشن لړاوئ او د دې قوم خدمت وکړئ چونکې زما خو ورته ذاتي ذهن کې هم دا نه وی چې یاره زه به الیکشن ته ودرېږم او زه به بیا الیکشن ګټم خو د ملګرو هغه ښه ګمان و حسن ژوند و او الله رب العالمین د هغې په حسن ژوند موږ ته کامیابي راکړه ښه جي خلکو تاسو باندې اعتماد وکړو تاسو یې منتخب کړلې بلا خلک ستاسو مبارکباد له راځي صحیح جي دا ستاسو سره د خلکو مینه ده خو که دا راته ووایي چې ووټي څومره درکړی و ظاهره خبره ده چې هر سړي ته د خپل رای حق حاصل و او آیین هم دا حق موږ ته راکړی دی چې څوک چاله هم رای ورکوي دا نه چې ماله یو سړي وټ رانه کړو نو زه به اوس د هغې نه خفه کېږم زمونږ په دې تنګي کې تقریبا 9000 نه والا تر 12000 پورې آبادي ده په هغې کې رجسټر وټ چې کوم دی هغه تقریبا 3639 یا 3619 رجسټر وټ دی په دې کې ما ته چې کوم وټ میلاو شوی د ټولو کینډیډیټو نه زیات هغه 241 خو د دې 241 وټ مطلب دا نه دی چې زه به صرف د 241 خلکو خدمت کوم زموږ چې څومره آبادي ده په تنګي کې 9000 نه والا د 12000 پورې نو لږو خلکو په ما اعتماد کړی نو زه د ټول قوم شکریا ادا کوم چې هغوی د خپل رای
هغه استعمال کړ. زما په خلاف به هم ډېره رایې استعمال شوي، دا د هغوی حق دی. بالکل آینه هغوی له حق ورکړی دی چې یاره ته چاته هم رایې خپله استعمالوې او ستا څوک هم خوښي د خدمت دپاره ور سړي خپله رایې. اوس داسې وشي چې مخامخ تا ته هغه سړی راشي چې تا د سور لیپته چې دا سړي چې کومه دی ما له وټ نه دی راکړی دی، زما خلاف کمپین هم چلولی دی، نو ستاسو هغه خلک وایي په د تندي ورته مازدیګرۍ هغه څیز خو به نه کوئ. نبی علیه السلام سره ډېرو خلکو ډېر څه کول، خو چې کله فتح مکه وشوه نو ټول خلک یې معاف کړل د الله رضا لپاره. او زموږ د دې ژوند مقصد او بیا جماعت اسلامي چې موږ ته څه ښودلي دي، نو زما د ژوند اولنی مقصد هغه د الله رب العالمین رضا ده. او په هر هغه کار چې په هغه کې ماته د الله رب العالمین رضا حاصلېږي زه به هر هغه کار کوم. نو دا څومره خلک چې دي که زما خلاف چا کمپین چلولی، که زما خلاف چا وټ استعمال کړی، ما د الله رب العالمین د رضا لپاره هغه ټول خلک معاف کړی. او دا ټولو خلکو خدمت هغه به زه د هغه شان کوم چې چا ماله رایې راکړي وټ راکړی، هغې کې به دا فرق نه وي. صحیح. اخر پروګرام چې کومه دی ختمول غواړم، خو یو دوه درې کوېسچنې چې کومه دي فرمان صاحب نه کوم. یو دا کوېسچن دی ډېر اهم دی چې اوس یعنې د پرون نه په سوشل میډیا باندې که ګوري افیشیلي تر اوسه پورې اناونسمنټ نه دی شوی، صحیح دی جي، خو انافیشیلي په ګروپس کې یا مطلب نور داسې بااثره خلک دي، ما داسې ولیدل چې هغه دغه پوسټ کوي چې دې ایکټ کې چې کوم اډیننس اوس راغلي دي یعنې 2019 کې، صحیح جی که نه، نو په هغه کې دوباره چې کوم 2021 کې نه اوس نوي څه اډیننس راغلي دي، هغې اختیارات چې کوم یې ستاسو محدود کړي دي، نو آیا دې حوالې سره څه وي؟ څنګه چې تاسو ته پته ده دا بلدیاتي الیکشن چې وشو نو په هغې کې حکومتي چې کومه پارټي ده هغې ته پکې ډېر زیات شکست وشو او عوام الحمدلله اوس پوه شوي دي دیو چې څومره وعدې کولې هغه ټولو وعدو کې دي قوم ته پیل دا څه وایي تحریک انصاف یادوئ؟ حکومت د تحریک انصاف دی، حکومتي پارټي یادوه، صحیح، تحریک انصاف یادوه، نو هغه قوم مسترد کړل او هغوی اوس د قوم نه د بدلې اخیستلو دپاره بالکل همدغسې وکړله چې کوم اختیارات په بلدیاتي ایکټ کې کوم 2019 ایکټ و هغې کې دې چیرمنانو ته او هغې محدود کړل. هم د دې لپاره چې دا خلک اوس دا د نږدې الیکشن بل را روان دی صوبایي قومي او دا خلک دا ترقیاتي کارونه وکړي نو بیا به قوم په موږ اعتماد نه کوي. ګنډاپور صاحب چې تاسو سره حق شته نه په دغه کې په فنډ کې د وي سي صاحب؟ دا حق د ګنډاپور دلې نه دی، دا آئین موږ ته دا حق راکړی دی چې 33% دا به ترقیاتي فنډ دا به هم د دې خلکو په لاس استعمالېږي. څنګه چې ما په اول سټارټ کې په خپلو خبرو کې ویله لکه ایم پی اے ایم این اے ته د ډېرو کمو خلکو هغه رسایي کېږي او د دې بلدیاتي نظام سره زموږ لاندې سطحې پورې هغه اختیارات منتقل کېږي او ترقیاتي فنډ هغه لاندې ځي. نو موږ زه ذاتي او زموږ چې څومره مشران دي هم د دې اډیننس یا دی چې کوم بیل راوړی دی یا کوم بیل پاس کوي یا پاس کړی دی هغې موږ په شدید الفاظو کې مذمت کوو چې اول تا د دو کولو دپاره یا ایکټ 2019 تا پاس کو او په هغې کې د دې چیرمنانو را اختیارات ورکړل خو چې قوم تاسو مسترد کړئ نو اوس هغه اختیارات تاسو کومول غواړئ خو انشاءالله داسې به نشي کولی. زموږ چې څومره ملګري دي زما د دې ټولو نه دا خواست دی چې که دا کار یې په حقیقت کې وکړو انشاءالله موږ به راوځو هم د دې خلکو خلاف به کوو ځکه چې د قوم نه هغه اختیارات چې قوم په چا اعتماد کوي هغې نه دې اختیارات لري او بیروکریټس ته ورکول غواړي یا هغه ټول نظام چې دلته کوم هغه شان غواړي. داسې ستاسو د کلي د ګاونډ یا مطلب نور داسې خلک وایي چې فرمان صاحب مخکې هم منډه ترله کړې ده در چا نه پټ پناه نه ده ځکه چې ښکاره ته ورزه ویلی شم چې واقعي داسې ده خو که زه چېرته په داسې ټایم کې راشم چې شپه یا سحر او تا چې کومه نظر وباسم چې فرمان صاحب ما سره به خامخا ځي فیملۍ ته زما دا مسله به حل کړي وبې کي اول خو د الله دغه راولي نه ځکه چې لوی امتحان دی و انشاءالله کله نه چې زه دې میدان ته راغلی یم دا داسې په اسانه باندې دا کارونه کېږي نه و دې هر څه ته موږ ملا تړلې ده زموږ مخې ته وو چې په دې کې به سخت هم راځي په دې کې به شپه هم راځي د ورځې نو انشاءالله داسې څه موقع به نه راځي چې موږ الله رب العالمین څلور څانګه روغ یو او څوک موږ ته ودرېږي نو اوسه پورې هم نه دا کړی او انشاءالله اوس خو راباندې د قوم فرض دي اوس مې خامخا نه ډېره شکریا د فرمان ټایم موږ له راکړ ډېره شکریا ده که ځکه چې عزت مصروفیات دي نو د یو بل پروګرام لپاره راکړې مالې عزت الله پامان.